دوستانو د نازیه اقبال یو ډانس چې په سوشل میډیا وایرل شوی دی او خلک هم دا وایي چې دا نازیه اقبال ده او د ډانس سره سره یې هم داسې نور کارونه شروع کړي دي چې خلک وایي د پښتنو نوم یې وشرمول. که غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، نازیه اقبال خو به تاسو ډیره ښه پیژنئ چې پښتو ژبې یو مشهوره سندرغاړې ده او ډیر زیات مینوال لري. په لندن کې ژوند کوي. څو ورځې مخکې د نازیه اقبال یو داسې ویډیو په سوشل میډیا وایرل شوې ده چې پکې یې ډیر غلط ډانس کړی دی. ملګرو، تاسو سره دغه حقیقت شریکوم چې آیا دا په رښتیا نازیه اقبال ده او که نه. ملګرو، نازیه اقبال په لندن کې د سندرو سره سره نور څه کارونه کوي. که تاسو د دې معلوماتو نه خبر شئ نو یقینا تاسو به ډیر حیران شئ. دوستانو، نازیه اقبال څه موده وړاندې د پاکستان نه په داسې حال کې لاړه چې د هغې خاوند ته د پاکستان نشنلیټي نه میلاوېده ځکه چې هغه د افغانستان او په پاکستان کې ورته شناختي کارت نه میلاوېدو چې د هغو بچو یو ښه سکول کې داخل شوي وو او یو ښه تعلیم یې حاصل کړی و، خو چې پاکستان ورته دغه نشنلیټي نه ورکوله. نو په دې وجه نازیه اقبال ویل چې زه مجبوره شوم او پاکستان مې پرېښودو او لندن ته لاړم ځکه چې هلته زما د ژوند هیڅ مقصد نه و. کله چې هغوی لندن ته لاړل نو هغو پسې خلکو ډېرې خبرې هم کولې چې د دوی دواړو ترمنځ د طلاق موضوع هم راوچته شوې وه. خو دوستانو، نن سبا یو ډانس چې په سوشل میډیا وایرل شوی چې دغه ډانس په میلیونونو خلکو کتلی دی او داسې ویل کیږي چې دا نازیه اقبال ده. نو موږ چې دغه ویډیو وکتله نو دغه نازیه اقبال نه ده. نو موږ د دغه ویډیو مکمل معلومات وکړو. نو دغه یو عربی مصری جینۍ ده چې د نازیه اقبال په شان ده او دا نازیه اقبال پسې هسې پراپګنډې دي او هغه وایي چې زه هیڅکله داسې غلط کارونه نه کوم ځکه چې زه یوه پښتنه یم. دوستانو، دا و د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او شیر کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلې الله په امان.